پښتو اډ یو بل انټرېسټنګ ویډیو کې تاسو ته خوش آمدید وایو. نن سبا زیاتره خلک چې کوم دي هغه چیټ جی پی ټي استعمالوي. چیټ جی پی ټي خپل نوی ماډل جی پی ټي 5 لانچ کړی دا او ټولو نه فاسټیسټ او ډیر یوزفل ډیر زبردست ماډل دا. اکثر خلک چیټ جی پی ټي صحیح استعمال یغه ته صحیح پرومپټ نسی ورکولای. پرومپټ مطلب څه دا؟ زه مثال 12 نه فارغ سوما اوس یونیورسيټي کې اډمیشن اخلم. کله سیدای چیټ جی پی ټي نه ای آی نه پښتنه کوي دیغه پښتنه کول یو خاص طریقه کار ده. دا سیستم چې کوم د یغه سره سیمون کوم انټریکشن د کمیونیکیشن د دیغه یو سو اصول نه دي. خې ټول نمخ کې یو شای زده کیا چې تاسو دغه نه کوم ایکسپرت پښتنه کوي کنه. زه اوس څه پښتنه تر کوم چې ما 12 کلاس ویلې زه مخته په یونیورسيټي کې اډمیشن اخلم کوم فیلډ کې اډمیشن واخلم. ټول نمخ کې هغه ته وایا چې یو آر ان ایکسپرت کریئر ایڈوائزر یغه ته یو رول ورکیا د چیټ جی پی ټي سے کوم د ای آی یغه ته وایا چې ته کریئر خلکو ته ایکسپرت یې او ته خلکو ته ډېر ښه مشورې ورکې. دغه نه بعد د ته سپیسیفیک پرابلم ورته وایا I am going to take admission in the university. یونیورسيټي کې اډمیشن اخلم but I am unsure which field or domain is more suitable for me. دا د پرومپټ کول یو طریقې کار ده. یعنی کمپیوټر ته ای آی ته آرټیفیشل انټیلیجنس مصنوعي ذهانت چې کوم ده هغه په خپل مسله باندې پوهول دي. ما په خپل پرابلم ورته ویل چې ما ته معلومات نشته چې کومه شعبه کې کوم ډومین کې کوم فیلډ کې اډمیشن واخلم. زه مطلب سمپلی دا نه ورته وایم چې وچ یونیورسيټي از د بیسټ. دا نه ورته وایم. زه پرابلم ورته خایم دای به ما ته بیا سولوشن راکړي دیغه کوي دا کمپلیټ نه دا انکمپلیټ دا ول انکمپلیټ د زده خپل بیک ګراوند نه ورخایم. I have done my FSc in pre-engineering with 70% مارکس. ما 70% مارکس راغلی ما اف اس سی پری انجینرینګ کړای دا. دغه په بیس باندې ما ته مخته فیلډز وخایا. اوس ورته وایم چې د ما پریفرنسز څه دي مطلب زه څه غواړم. ایگزیکټ پښتنه درنه کومه کریئر ایڈوایزر یې کومه شعبه د ما لپاره مفید ده خو مفید په کوم کانټیکسټ کې صرف د اسانتیا یونیورسيټي اډمیشن یغه د تګ پیسو په کانټیکسټ کې زه داسې غواړم د ما پری انجینرینګ څخه کړای دا کوم داسې شعبه زه اختیار کما چې هغه نه زه په کومه خطه کې اوسېږم خلک ته زیاته فایده ورسوم یا د خلکو دغه کېدلی چې زیات نه زیات زه پیسې وګټم یا زه کومه بزنس خو مخته ما ته صرف یو داسې ډومین وخی چې زه په هغه کې سټډي وکم او خپل د ما بزنس چې کوم ده هغه زه ګرو کم. آرټیفیشل انټیلیجنس په دور کې کومه یو شعبه ډیره زیاته کامیابېدلی شي. ضروري نه ده صرف ای آی ډیولپمنٹ ماشین لرنینګ دا شان ډیپ لرنینګ دا شان زه زده کم. زه دا وایم چې د ای آی په دور کې نن 15 کاله بعد چې زه خپل ډیګري کمپلیټ کما نو په هغه دور کې د کوم ډومین د کوم شعبې ډیر زیات ډیماند وي. زه اوس دا په دې کې ایز ا پرومپټ ورکوما looking for a domain which will help me excel in AI era. I may do business after graduation, pursue professional یغه سره سره زدام ورته وایم suggest field more money and social work at the same time. معاشره ته باید فایده ورسي هغه کار دا اوس انټر کما. Bigger picture in the AI era. AI creators से कुम दी engineers, data scientists, the video scopy, AI enablers, the blah blah blah, tool technical skills, problem solving, market demand, top fields, mothers computer science, AI and data science, mechatronics, robotics engineering, electrical engineering with AI and Internet of Things, specialization, the tool biomedical engineering, management information system, MIS tech entrepreneurship, the matebia finally ویلې سي recommended path اتا لپاره څه ده. اوس راسي زه ورته وایم چې مارکیټ کې د دغه فیلډز چې کوم ده د سیلري څه دي. دی ماته لاول نه چیټ جی پی ټي لاول نه یو دی په جواب کې ماته وویلې نو زه ورته وایم سایډ بای سایډ کمپیریزن الریډي زه ورته وایم یس پلیز او دې نه علاوه کوئی تاسو خپل کوم سپیسیفیک ریکوایرمنټ دي هغه هم په دغه پرومپټ کې ورته وایي په هغې حساب باندې به تاسو ته د नेक्स्ट जवाब درکې. فلحال نور څه فردر ریکوایرمنټ نه لرم. زه ورته وایم چې یس چې کمپیوټر ساینس ای آی سافټویر انجینرینګ څه ته وکې څومره پیسې ته ګټلی سې ګروث چانسز څه دي میکاټرونکس کې څومره تنخواګانې دي بایومیډیکل انجینرینګ کې سیلري ګروث اوور ټایم د وخت سره هغه څومره زیاتېږي د اینډ کې ماته سمري ټیبل راکړه. د ای آی نه تاسې زیات تر زیات فایده اخیستلی سئ یا هغه نه علاوه تاسې ورته ویلی سئ سې وچ یونیورسټیز بیسټ. زه ورته ووایم چې اوکې آی وانټ ټو pursue in AI or data science
یا زه AI یا ډیټا ساینس به وکړم، ما دا ډیسیژن واخیسته which universities are best for this purpose. او دې کې دا هم ورته وایي in case زه فیس زیات نسم ورکولای I can't afford fee of more than 70,000 PKR نه زیات روپۍ زه نسم ورکولای. دغه په بیس باندې به دا ماته د یونیورسټیز لیست راکړي، هغه کې به صحیح سي، هغه کې به کوم فیس چې کوم د دغه په حساب باندې به مي او د هغه نه علاوه ښې یونیورسټیز وي، ټول د یونیورسټیز لیست راکړه. د اډمیشن طریقې کار زه پوښتنه ترې کولی سم او زه به اډمیشنز اپلای کول شروع کړم. نو دا رقم ته د انټرنیټ نه د AI نه چیټ جی پی ټي نه زیات تر زیات تاسې فایده اخیستلی سئ. امید لرم چې تاسې به د پښتو اډ نن موږ ویډیو ډېره زیاته خوښه سوي که خوښه سوي مي لایک یې کړئ، پښتو اډ موږ چینل سبسکرایب کړئ، سوشل میډیا هینډلز باندې موږ فالو کړئ او تاسې په خیال باندې دا ویډیو بل چا لپاره کارآمد دی هغو سره یې لازمي شیر کړئ. وینو به تاسې د پښتو اډ پر روانه بله ویډیو کې، تر هغه پورې السلام علیکم.